أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 103 شروع کو. په دغه کې آیات نمبر 55 و 55 ترجمه او تفسیر به وکړو او ورسره 58 هم. فاما الذين بس هر چې هغه کسان دي کفرو چې کفر کړي فاعذبهم بزب هغوی ته عذاب ورکم عذابا شدیدا داسې عذاب چې سخت به وي فی الدنیا والآخره په دنیا او آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به وي دوی لپاره څه مددګار. واما الذین او هر هغه کسان چې دي آمنو چې ایمان راوړلی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي فیوفیهم نو هغوی ته به ورکړي اجورهم اجرونه د دوی پوره والله او الله چې دی لا یحب الظالمین نه خوښوي ظلم کوونکي. ذالک دا چې نتلوه چې موږ په تا تلاوت کوو علیک په تا باندې من الآیات د آیتونو څخه و ذکر الحکیم او هغه د ذکر داسې ذکر چې د حکمت والا دی د حکمت د ذکر څخه. خو په نن درس کې هغه الله جل شانه متاسې ته دا خبره کوي څوک چې کفر وکړي یعنی الله او د الله رسول خبره نه مني یا مثال خبره عیسی علیه السلام ته یایي چې دا نعوذ بالله مړ شوی دی یا نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت نه مني اسلام نه مخ واړوي نو الله پاک یې چې زه به دوی ته په دنیا او آخرت کې عذاب ورکوم. دلته یوه خبره ذهن ته رسي ما تاسو ته هغه ورځ هم ویلي وو چې مسلمان سړي ته کله په دغه دنیا کې تکلیف میلاویږي دا دې باید په هغه باندې هم الحمدلله ویایي. ویلې چې مسلمان سړي ته په دغه دنیا کې چې ذره برابر مشکل هم پیدا کیږي هغې دنیا عذاب یې څه کیږي کمیږي. خو کافر چې دی هغه سره دا سیستم نشته دی. کافر که دغه دنیا کې عذاب ورته میلاویږي هم هغې دنیا عذاب یې نه کمیږي. حدیث شریف کې ارسي چې تا خپې کې ازغای لوړ شي معمولي غونته درد وکړي په دغه سره هم ستا ګناه معاف کیږي. روپۍ د نوره کې چې په دغه سره هم ګناهونه معاف کیږي او ثواب ورته میلاویږي. تاوان وکړي په دغه سره هم درته ثواب دی او ګناهونه دې معاف کیږي. غمګین شوې پریشاني درته میلاوه شوه په دغه سره هم تا ته څه دی ګناهونه دې معاف کیږي او ثواب درته میلاویږي. الحمدلله چې مسلمانان یو. او کافران در په در ګرځي ټکرونه خوري موږ تاسو ته په ظاهره ډېر خوشحاله بریښي خو هغوی ډېره مرداره زندګي ده چې شپې دوایانې خوري بېادبي دې معافي شراب نشې کوي په دغو باندې ځان ته خوبونه اړولي. فاما الذین بس هر هغه کسان چې دي کفرو چې کفر کړی فاعذبهم عذابا شدیدا بس به دوی ته عذاب ورکمې داسې عذاب چې سخت عذاب به وي شدید عذاب به وي دردونکی عذاب به وي فی الدنیا والآخره په دنیا او آخرت کې. کفارو ته په دنیا کې هم عذابونه میلاویږي په آخرت کې هم ورته عذابونه میلاویږي. دنیا کې عذابونه به تاسې لیدلي وي کله زلزلې په راشي کله په خپلو کې سره جنګونه شي هټلر غونته بادشاه ورته پیدا شي په ورځې ورځې لکاو مړه کي کله پرې طوفانونه راشي. وما لهم من ناصرین او نه به وي دوی دپاره څه مددګاران مدد کوونکي. په آخرت کې به هیڅوک هم دوی سره مدد نه کوي او نه به څوک د دوی مدد کولی شي ځکه په آخرت کې خو به د هغه چا مدد کیږي چې هغه مسلمان وي پیغمبر به سفارش وکړي یا که زوی حافظ وي هغه به جنت ته بوځي یا به چېرته بل عالم به جنت ته بوځي
او کفار چې دي هیڅوک مې په درد نه لګیږي. واما الذین آمنو او هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي. کسه دلته دا خبره یاد ساتوئ تاسې داسې نشي شیطان مو دوکه کي چې والا تا خو هم ایمان راوړلی ماشاءالله. نه صرف ایمان باندې نه نیک اعمال به هم کوې. ایمان دې راوړه ښه خبره ده، نیک اعمال دې نه دي کړي، ګناهونه دې کړي دي، هغه دنیا کې به عذاب خورې. خپل مدت دې چې پوره شو بیا به جنت ته ځې. لا اله الا الله محمد رسول الله دې ووې، زړه نه دې ووې، خو لمونځ نه کوې، زکات نه وباسې، حج نه کوې، روژې نه نسې، سود خورې، قمار کوې، پردی حق خورې. زه بس مسلمان یم که نه؟ نه، صرف په ایمان سره نه کیږي. وعامل الصالحات نیک اعمال به هم کوې، 5 وخته لمونځ به کوې، روژې به نسې، زکات به وباسې، خپلو غریبانانو رشته دارانو سره به مدد کوې، بدنظري به نه کوې، غیبت به نه کوې، چا پسې به خاندې نه، چا سپکه به نه کوې، د ګاونډیانو خیال به ساتې. ډېر نیک اعمال دي. فیوفیهم اجورهم بس پوره پوره به ویر کړی شي دوی ته د دوی اجرونه، پوره پوره اجر به الله درکوي. الله بیا داسې عدالت دی چې څومره نیک اعمال دې کړي وي ډېر به درته میلاویږي ثواب او اجر، خو کم به نه وي. والله او الله چې دی لا يحب الظالمین نه خوښوي، محبت نه کوي ظالمانو سره. ذلک داغه نتلوه علیک چې موږ په تا باندې تلاوت کوو من الآیات د دغو آیاتونو څخه وذکر الحکیم او دغه حکمت والا د ذکر څخه، یعنی د حکمت خبرې چې موږ تا ته تلاوت کړې دغو باندې تاسې څه وکوئ؟ اعمال شروع کوئ او په خپلو زندګیو کې راولوئ. سبا ته به انشاءالله د عیسی علیه السلام متعلق یو څو نوره حکمونه دي او به سبا یایو. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.